موسسینا دٹو دا خاکی جبار رسوالی پرمائندگی دا معرف پرمائندگی دا افغانستان دا اسلامی امارت پرمائندگی لوزر دتر مننکو یقینا حق کارونکوی چکم زمون دا اسلام او زمون دا وطن اساسات دی او کم منسجون دی او کم اغا مهم کارون دی دی موسر پی ہمیشہ بار ہمکاری کری ربی کریم دی عیسائی مشکوری ورگرزوی بالخصوص دلی پروژی مشرطاب عجیز ابنوانکو یقینا مصروفیت در رودل زمون دا پارپات دی دا سورسی ربی کریم دی تا غیر متناہی جنور کی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا لقد خلقنا الإنسان في كبد
صدق الله العظيم. شبوم قاری صاحب ٹاپ نمبر کې راغلی اول نمبر راغلی هغه قاری صاحب محمد الله ولادي ګل نذیر مقام اول. نعره تکبیر نعره تکبیر. قاری صاحب محمد الله ولادي ګل نذیر چې مقام اول څنګه کړی هغه خپل کړی دا. قاری صاحبانو په ښکلي تلاوتونو له لارې د ټولو زړونه لمس کړل. دا د قرآن تاثیر ژوره نښه ده. د حسن قرات جلسې د مسلمانانو ترمنځ د محبت، ورورولي او یووالي فضا پیاوړې کوي او موږ ته یادونه کوي چې د قرآن په سیوري کې ټول امت یو ده. دا محفلونه زموږ علم زیاتوي، زموږ زړونه منوروي او زموږ ایمان لا ژوروي. نو راځئ چې د دې مبارکو جلسو قدر وکړو، پکې ګډون وکړو، خپل قاریان وهڅوو او د حسن قرات هنر زده کړو. دا عمل نه یوازې د الله رضا سبب ګرځي بلکې زموږ روح ته سکون او زموږ ټولنې ته د دیني فرهنګ رڼا وربخي. خیر برسد د حق جبار په ولسوالۍ کې مخکې خدمتونه کړي. آینده یې اراده لري اوس هم دغه ماشاءالله یو روحاني یو علمي ماحول دوی جوړ کړی. نو دوی د اسفاریان هم مالي حمایه وکړه د دې غونډې، هم انعامات تیار کړل، هم لاسلیکرونه تیار کړل، هم د خپل قیمتي وخت په دې کې ولګول. دا اوس موږ تاسو ته علماو ته د ولس ته راښیي چې دلته یو څوک شته، دلته یو بنسټ شته. تر اوسه موږ نه پېژنو، و به ډېر خدمتونه یې کړي، خو دا چې هر اداره د حکومت سره ولګېږي، له حکومت سره وصل شي، هغه بیا مقبولیت هم پیدا کوي او د خدمت لارې متوالي. نو انشاءالله دا د دغه خیري بنسټ اولنی او اخرنی خدمت نه وړاندې به نور هم کار کوو، هم به علمي کارونه کوو، هم دیني. دوی ته د الله توفیق د خیر ورنصیب کړي، نور د الله ترقي ورنصیب کړي. د موږ تاسو د ولسوالۍ د معارف امریت امیر صاحب ډېرې ستونزې پکې تېرې کړې وې، ګاللې کوشش پکې وکړو دغه نظم دغه اداره یې جوړه کړه او دغه نتیجه یې فرصت یې موږ ته په لاس راوست. دا کارونه ډېر په سخته کېږي. موږ تاسو خو اوس راغلي یو بس ناسو په جلسه کې یو ساعت دوه ساعته بس بېرته لاړ شو. په دې باندې ډېر وخت مصرف شوی، ډېر ذهن پرې مصرف شوی، ډېر کار پرې شوی. Sunset